السلام علیکم ملګرو یوسف جان سي نن سبا سوشل میډیا باندې ډېر بد خبرې کیږي نو دا ویډیو تاسو کمپلیټ وګورئ ځکه چې اخر کې خپل پیغام هم ورکوم دا ویډیو وګورئ د څه کس وي دا وګورئ ملګرو د یوسف جان د یو پښتون ورور سره ظلم او زیاتې یوسف جان له دغه پښتون ورور سره ډېر ظلم او زیاتې کړی دی دغه ورور خپل فریاد کړی دی په دغه ویډیو کې له دغه ورور دغه فریاد به تاسو ته اورم او دغه ورور چې په دې کې کوم پیغام ورکړی دی پښتنو دپاره هغه در سره هم شریک کوم یوسف جان د کیمرې تر مخه ډېر د انسانیت او د اخلاقیت ډک انسان ښکارېږي خو د کیمرې په شا چې هغه کم ظلم وکړ د دغه ملګري سره د دغه پښتون ورور سره نو یقینا چې ډېر زیات یې خفه کړو مونږه یوسف جان چې کوم مقام ته رسېدلی دی هم مونږه پښتنو رسولی دی هم مونږه مینوالو یې ویډیوز دي خلک واچ کوي د دوی ته د ښه ویوز میلاویږي ګرانو کتونکو څو ورځې مخکې د یوسف جان یو بابا له پروګرام کړی و چې د هغه بابا بچی ورک شوی و نو هغه ویډیو د هغه د پیج نه چې کومه ده نو تقریبا 1.5 لک کسانو کتلې وه او د دې بل ورور د پیج نه هغه ویډیو تقریبا 7 لک کسانو هغه ویډیو وکتله او دغه ورور ولګېدم د هغه بابا نمبر یې پکې هم کم کنټیک نمبر چې و هغه یې پکې ته هم وچلو او هغه بابا ډېر زیات غریب هم و هغه سره مالی لحاظ سره هم ډېر کمزوری و نو خلکو هغه سره ډېر مرسته هم وکړه نو کله چې یوسف جان له دې ورور د دغه ویډیو نه خبر شو نو هغه ولګېد د ده له سټرایک ورکړه او د ده پیج نه یې هغه ویډیو ریموو کړه او د ته یې ډېر لوی نقصان ورسوه هغه نقصان څه دغه نقصان ګورو تاسو دا ویډیو کتلی یوسف جان سي د خلکو څه بله ردې بدې ویلې دي نو یوسف جان چینل دی یوسف جان چینل یې ډېرې غټې چینلې دي موږ ډېرې وختینې او چینلې دي یوسف جان هغه نو یوسف جان سره چې ته ویډیو کې ته ریکشن کې نو یوسف جان ته سټیک درکوي او که نه درکوي نو دا یوټیوب والا او فیسبوک والا تاله ځکه خپل هم درکوي ځکه دا غټې چینلې دي سره ریکشن ویډیو نه ده پکار او که تاله یوسف جان سټیک نه درکوي نو یوټیوب والا فیسبوک والا تاله هغه خپل هم سټیک درکوي ځکه دا غټې چینلې دي ته اوس کرکټ والا ویډیو راواله ته هغه ویډیو په 1 منټ پلی کړه ته ډایرکټ سټریک درکوي او که نه درکوي نه غټې چینلې دي نو دا خو داسې نه ده پکار ته غټ یو چینل ویډیو راغلی او ته هغه باندې ریکشن کې او داسې خو تاله په یوټیوب والا خپل هم سټریک درکوي یوسف جان درکړی او که نه یې درکړی نو خو دا یوټیوب والا هم سټریک درکوي نو داسې خو پکار ده چینل ته ګوره ته ویډیو خاص ویډیو راغلی او ریکشن کې نو داسې ډېرو خلکو چینلې دي نو به دغسې غټې ویډیو راوالي غلطه کې شي نو بس هغه چینل ډیمونټایز شي نو د کم فیصد پیج دی دا 3 میاشتو لپاره ډیمونټایز شو نو هغه دپاره څه بیا صحیح کېږي نو یوسف جان تاله سټریک درکړی وي نو صحیح سمه یوسف جان تاله سټریک درکړی دی دا سټریک اخیستل هم شي نو واپس صحیح کړي نو یوسف جان خو له ورشي یوسف جان ته وایي دا ماله تا سټریک راکړی دی خیر دی غلطي شوې ده خو دا سټریک ما ته واپس واخله نو بیا به داسې اندېږه لپاره داسې ویډیو نه جوړوم ستا دپاره ستا ویډیو باندې ریکشن زه نه کوم او څه خبره نه ده دا ویډیو کتلو ډېره مهرباني د شاټ ون ویډیو والسلام